هلمند والي د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کجکي ولسوالۍ ته سفر وکړ. په دغه پلاوي کې امنیه قومندان، د استخباراتو ریاست رئیس، د فرمانونو حکمونو د تعقیب او نظارت رئیس، د امنیه قومندانۍ د امنیت داخلي مدیر، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس، د علماو شورا استازي، د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر او یو شمېر نور مسؤلین شامل و. دغه سفر چې د امنیتي، ټولنیزو او پرمختیایي چارو د ارزونې په موخه تنظیم شوی و، والي صاحب او مل پلاوي د ولسوالۍ د ولسوال، امنیه قومندان او استخباراتو امیر په ملتیا له بېلابېلو مهمو سیمو لکه زمینداور، شیري دشت او ګندمریز هډې څخه لیدنه وکړه. د یادو سیمو د وضعیت ارزونې ترڅنګ دوی د خلکو ورځنی ژوند، امنیتي حالت، د کرنې وضعیت او د نشه یي توکو د کښت او قاچاق اړوند موضوعات له نږدې وڅېړل. د ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وایي د سفر یوه مهمه برخه د قومي مشرانو، مخورو او ځایي اوسیدونکو سره ناستې وې چې پکې د سیمې د اوسیدونکو ستونزې، غوښتنې او نظریات په تفصیل سره واورېدل شول. په دغو ناستو کې قومي مشرانو د امنیت د لا ښه ټینګښت، د بیا رغونې پروژو پلي کېدو، د اوبو د مدیریت، د سړکونو جوړولو، د روغتیایي او تعلیمي خدماتو د ښه والي او همدارنګه د نشه یي توکو د بدیل معیشت د برابرولو غوښتنې مطرح کړې. د هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کجکي ولسوالۍ ته ولاړی او هلته د دې ولسوالۍ د ولسوال، امنیه قومندان او استخباراتو امیر په ملتیا د بېلابېلو سیمو څخه لیدنې وکړې او د ولسوالۍ عمومي وضعیت یې له نږدې وکتی. په ګندمریز اډه سیمه کې د ګڼ شمېر علماء کرامو، قومي متنفذینو او مشرانو سره ناستې وکړې چې د دې ناستو پر مهال د ولس عمومي ستونزې واورېدل شوې. د نشه یي توکو په وړاندې جدي مبارزې، ښه امنیت او د عامه المنفعه پروژو د پلي کولو په اړه بحثونه وشوه. ښاغلي حاجي والي صاحب راغلو خلکو ته له خپل لوري د اړتیا په هره برخه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. هلمند والي په خپلو خبرو کې د خلکو اندېښنو ته د پوره پاملرنې ډاډ ورکړ او ویل چې د اسلامي امارت رهبري د ولسونو د خدمت لپاره ژمنه ده. هغه زیاته کړه چې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه به په جدي ډول دوام ولري، خو په دې برخه کې به له بزګرانو سره بدیل معیشت د برابرولو هڅې هم چټکې سي څو خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ نه سي. همدارز نوموړي د امنیتي ارګانونو د لا همغږۍ او پیاوړتیا ټینګار وکړ او اړوند مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د خلکو شکایتونو ته پر وخت رسېدنه وکړي او د عدالت تامین ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د علماو شورا استازو هم په خپلو خبرو کې د یووالي او د اسلامي ارزښتونو د پلي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د یاد سفر په پای کې والي صاحب مسؤلینو ته لازمې لارښوونې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د کجکي ولسوالۍ د پرمختګ، امنیت او ثبات لپاره به لا زیاتې عملي هڅې ترسره سي. دغه سفر د خلکو له لوري هم مثبت وارزول سو او هیله یې څرګنده کړه چې د دوی ستونزې به ژر تر ژره حل سي. تللی پلاوی ماښام بیرته په خیر لښکرګاه ته راستون سو.